السلام علیکم ملګرو. پاکستان تحریک انصاف پارټۍ د فار ډېر غرته خوشحالي خبر دی نن او شمر حامد او شمال کول چې د کم صفر کیس کې گرفتار شوی نن هغه صفر کیس نن ختم شلو او هغه د فار پاکستان تحریک انصاف پارټۍ د فار ډېر غرته خوشحالي خبر دی. نو نن د جمعې ورځ د بختور ورځ د عمران خان د صفر کیس ناغه نن ختم شلو او عمران خان به د وس د جل راوځي نن ماښام د زمان فارق ته خپل ځان رسوي هغه ورن ریخا کېږي. عمران خان د صفر کیسونو هغه ختم شلو او په دې کې نیول شوی نن فریډم د فار هغه د فار نن ډېر بور خبره دی. د فیصله خو د جمعې په زیارت پر ورځ خو نن د جمعې په ورځ وشله نو دې ورځ په روم ټاکل شوی خو نن د جمعې وختاره ورځ د عمران خان سپورټران د فار ډېر د خوشحالي ورځ ځکه چې عمران خان بدن د صفر کیس ختم شلو او عمران خان به د جیل در زر راوځي. دا ویډیو مخکې لازمي پی ټی آی کارکونان سره شریک ځکه چې ټول خبر شي نن ډېر غرته خوشحالي خبر دی. خبر شي افضل مروه چې کم گرفتار شوی و چې هغه یې خاص سبل خوشاله دی وي نن د عمران خان بچراغوزي نو هغه به سبل خوشالي نه وي. نو د پی ټی آی کارکونان باندې ډېر خوشاله زمان فارق باندې ډېر غټه خوشالي وي ځکه چې عمران خان د جیل نه راوځي. عمران خان تقریبا 15 میاشتې په جیل کې وشلې نن هغه به راوځي عمران خان. نو د پی ټی آی کارکونان د فر ډېر د خوشاله خبر دی. نو نن الیکشن ورځ هم دي خلک کاغذونه جمع کوي د الیکشن لپاره نو عمران خان فورن او جمع کړي وي نن عمران خان په خپل زمان فار خپل کور کې نن هغه شپه کوي ځکه چې عمران خان نن په صفر کیس توړګي ختم شلو نو اوس به کنوینشن کوي. نو پتا دا دومره خلک برازید اول خو د شراوزل مروه سره دومره خلکو مینه کوله اوس عمران خان سره به بلا خلک راځي. عمران خان سره خو سبا خلک مینه کوي نو تاسو ته پته ده نو ډېر غټه خوشحالي خبر دی فټي کارکونان د فار. نو عمران خان باندې نور کیسونه مشته عمران خان خو ډېر کیسونه خو د صفر کیس غټه خبره او دا غټ کیسونه دا صفر کیس ختم شلو نور څه خبره نور به ختم شي خو دا صفر کیس عمران خان د فار ډېر سخت او دا صفر کیس ختم شلو ډېر غټه خوشحالي ورځ دا ویډیو مخکې لازمي شریک د فټي کارکونان سره. نو او عمران خان ویلې زه به د میوالۍ له ودرېږم او لاهور له ودرېږم د اسلام آباد له به ودرېږم الیکشن به کوم نو هغه ځای له ودرېږم او نن جمعې مبارکه ډېره خوشحالۍ ورځ د عمران خان دپاره ده. نو فټي آی کارکونان دپاره ده. نو دا شاټ غوندې ویډیو کتلو ډېره مهرباني. په دا ویډیو فیسبوک باندې ګورئ فیسبوک پیج سره فالو کړئ نو مخکې ملګرو سره هم لازمي شیر کړئ په یوټیوب باندې ګورئ نو یوټیوب چینل سره فالو سبسکرایب کړئ. والسلام.